د انګازي ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. کیس افریدی حاضر یم. پروګرام د راځي چې وخاندو او دغه پروګرام موږ په مختلفو ځایونو کې وکړو، په باړه کې، په علي مسجد کې، په شاګي تاڼه کې، په ملاګورو کې، دغه شان په کارخانو کې، په ټیډي بازار کې هم مخکې یو پروګرام کړی، خو دا ځل چې کوم دی دغه خلکو په ډېر اصرار باندې، په ډېره مینه او په محبت باندې یو ځل بیا دلته راغلو او د دغو خلکو سره یو سوال شیر کوو. نو ګورو چې د دغو خلکو مازغه ځای له راغلي دي که نه دي راغلي، نو دا به تاسو ته په پروګرام کې پته لګېږي. نو راځو چې وخاندو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وی ګران ښکلې روکي مې څه نامه ده؟ څه ښکلی یې؟ کجوری یې. کجوری څنګه یې؟ خیر دی. طبیعت یې ښه دی؟ په ګرمۍ کې څنګه یې؟ ښه یو بلکل. داسې یو خبره ده که نه چې یو سړی دی، یو مالک دی، پوه شوې، او یو هغه دی وسره داسې یو وهي داسې یو وهي دومره یو وهي په خلکو ته خاندي. دا څه شی دی؟ دا انسان دی. څه شی؟ څه شی دی؟ نو څه شی بیا؟ څه شی دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. روکي مې څه نامه ده؟ حمیدالله. حمیدالله. یو هغه دی، یو مالک دی که نه، هغه سره یو هغه دی داسې یو وهي داسې یو وهي زړه چاودونه یې وهي که نه، او داسې اوښکې به د ورته راتللی شي، خو چې کس یې ورته خاندي خوشحالېږي وي. خر. څه شی دی دا؟ دا ایله خر دی، ایله سپی دی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. مای تروپر څه نامه ده؟ توی تروپر؟ سلاودین. سلاودین. سوچ یې پې وکړلو. کوم یو شی دی چې مالک یې وهي او زه ته مونږ یعنې خلکو ته خوشحالېږي؟ مالک یې وهي او مونږ ته خوشحالېږو. یاره نزده ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. شپاند خو تېر که که نه بیا څه نامه ده؟ اخبارالدین. اخبارالدین. اخبارالدین یو مالک دی، او هغه کوم دی یو شی داسې وهي راوهي که نه، خلکو ته خفه کېږي، نه خوشحالېږي ورته. دا څه وجه ده؟ دا څه شی وي؟ دا خو ښه نه کوي. دا څه شی وهي؟ دا څه شی وهي؟ سموسه وهي. سموسه وهي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مور نجار شاه څه نامه ده؟ نعیم ګل. نعیم ګل. نعیم ګل. وایي د تا نه مې لوګی کړه چې ښکلې نامه یې لایقې ده. یو هغه دی که نه مالک دی، نو هغه شی داسې ووهي داسې ووهي داسې که نه چې توبې وباسه، خو چې ته ورته کسې نور خلکو ته کسې یا ورته خوشحالېږي بچی وي ته نه. دا څه شی دی؟ څه ورېږه وځي بس ذهن مې وته. السلام علیکم. وعلیکم سلام. خواندې که جاړې راته؟ جاړه. دا راته وایه چې نامه یې څه ده؟ عاصم شاه. عاصم شاه. عاصمه، یو شی دی، یو مالک یې داسې ناروا ناروا وهي که نه، داسې خرابات یې اوچته کړي که نه، او خلکو ته خوشحالېږي. دا څه شی دی؟ مسټیل شوې؟ سټیل شو. ساعت یې ووته بیټري ډاون ده. نه ولېږه کنه چې څه شی دی که اصل الله یار دغه. زوی مې څه نامه ده؟ ذبیح الله. ذبیح الله. ظهیر الله. شبیح الله. بچی داسې یو هغه دی که نه، هغه مالک یې نه دی، ظالم دی، داسې ووهي داسې ووهي او سم هغه ته اوچت کړي که نه ګړدونه، خو خلکو ته خوشحالېږي. دا څه شی وي؟ شیطان. شیطان. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نامه ده؟ علم. علم. علم یو داسې شی دی که نه، او یو مالک دی که نه، و مالک یې داسې زورور دی، داسې زورور یې ووهي ووهي مړ زړه به یې ورته راډک شي که نه، خو چې کوم خلک ورته کسي ورته خوشحالېږي. دا څه شی دی؟ دا خو چې موږ یې مینهګان دي او موږ سنټران دي او موږ یې پیګان دي چې موږ ښه وهي او موږ ورته کسو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا مې څه نامه ده؟ کاکا مې غلام علي. کوم کاکا دی؟ تا نامه څه ده؟ ما نیکباز نامه ده. نیکباز نامه ده. نیکبازه یو داسې شی دی، یو مالک یې ډېر بې رحمه دی که نه، او دغه شی داسې ووهي داسې ووهي داسې ووهي چې زړه به یې پرې وچ وي که نه، خو چې ورته کسې بیا هم ورته خواندي خوشحالېږي. دا څه شی دی؟ نو خواکه زه خبر. تروپر مې څه نامه ده؟
تروپر دی نه مړه تا څه نامه ده ما دلشاد غلی لګیا یو زه د سمه خبره کوم په پیګم نه تروپر داره ته وایې دلشاده که نه چې څنګه یې شکر دی الحمدلله ماشاءالله صحت دې هم ښه دی بالکل سوال نه کوم ها جواب یې راکوې ها هغه کوم یو شی دی چې مالک یې ښه وهي خو کتونکي ورته خوشحالېږي یعنی زه ورته خوشحالېږم ته هم خوشحالېږي بل هم خوشحالېږي دا څه شی دی بچی څه نامه ده سلیم سلیم څومره ښکلې نامه ده جر مې کېناستې غټه دی پټلی یې دا راته وایه چې یو هغه دی که نه مالک یې داسې ناروا وهي داسې وغربوي راوغربوي که نه خو دا شته خلک نه دي دا ورته ټول خواندي خوشحالېږي دا څه شی دی دا چلا السلام علیکم علیکم سلام څنګه نامه ده بلال بلاله یو هغه دی که نه مالک دی و دومره یې وغربوي چې ناروا مړ زړه وی دی پرې وسېږي که نه خو بیا هم چې کوم دی ورته خلک خوشحالېږي دا ویلې دا څه شی دی څه ویم څه خو وایه که نه سوچ کې وکړو السلام علیکم وعلیکم سلام د ګران ورور مې څه نامه ده شاد محمد شاد محمد یو داسې هغه دی که نه یو مالک یې خو ډېر ظالم دی که نه داسې یو وهي مړه چې ځینې سړي ورته اوښکې راتلی شي که نه خو چې تاسو ورته که څه خوشحالېږو ورته دا څه شی دی چې مونږ ورته که څه خوشحالېږو ورته او خوله یې لاړه و خوله ترې راغله نه یې راته معلوم دا نوم د څه دی یعنی مې هدایت جانه جی یو داسې سیز دی که نه خو یو مالک یې دی که نه و مالک یې ډېر ظالم دی نو هغه سیز چې کوم دی که نه دومره یې وهي که نه سونا بس ډېر زیات یې وهي خو خلکو ته خوشحالېږي پرې چې دا اوس څه چل دی دا څه شی دی خلکو ته خوشحال شي ډېر ورته خوشحال دي السلام علیکم وعلیکم السلام و تروپر څه نامه یې ده شیر احمد جار مې کېنه کوم کلي یې خیره خیبر جنسه وینو خیبر جنسه کې کلی دی کوم یو ځای بازور داسې یو هغه یو شی دی یو چې کوم دی یو مالک یې دی که نه او مالک یې ډېر ظالم دی مړه هغه شی داسې ووهي داسې وغربوي که نه او داسې کړنګاتې اوچاته کړي دومره یې ووهي که نه خو خلک ورته خوشحالېږي بیا هم دا څه شی دی بس هغه خپله نومه وینو نه شی ووهي که نه هغه شي څه چې بیا وایي خو مخ شي خپله نومان دغه رو که نه السلام علیکم وعلیکم سلام ډېر محترم وایي ګران روکي مې څه نامه ده څه نامه دی ده ما مکمل شاه ما خدایه پاکه نو ما خو ته دا ویل که نه نو دا راته وایه چې یو هغه دی یو مالک یې دومره ښکلی راوهي داسې زړه وې دې پرې وسېځي که نه خو چې داسې ورته کسې که نه نو بیا ورته خوشحالېږي نو ما ته ډول معلومیږي څنګه ډول څه شی وي ډول خلک څه وږي دا څه وایي نو کتونکو مونږ چې دا کوم پروګرام په ټي ډي بازار کې وکړو په هغې کې چې کوم سوال و چې یو ظالم مالک دی هغه مالک هغه شی دومره ووهي خو د هغې والو باوجود هم چې کوم دی ورته خلک خوشحالېږي نو مطلب دا چې د دې سوال جواب دی ډول چې څومره وهي خلکو ته خوشحالېږي او خلکو ته ګډېږي خلکو ته چې کوم دی ټوپونه وهي او داسې ورته پرې وتېته چې که هغه دی وا غریب یې رانیولی وي تراق سړک یې واچوي نو د دغه سوال جواب چې موږ له چا راکړو نو دغه د موږ ډېر ګران ملګری دا دی چې ورته ملوم یې او بل مې ته څه یې مکمل شاه مې ته جار شه مې نه یاره ډېر قابل سړی یې خواند ما سوال دې ټیک کړی دی خوشحاله اوسې الله دې مل شه خوشحال شه څه په مخه ده کتونکو دا و د موږ د نن ورځې پروګرام چې تاسو واورېدو تاسو وکتو تاسو ته خوند واغستو تر بل پروګرام پورې غواړي کیس افریدی اجازت